پوهان وایي میږی د خوب کولو عادت نه لري، یعنې میږی خپل په ټوله ژوند کې د څو شیبو لپاره هم نه ویده کیږي، او میږی چې کله د ستړیا احساس وکړي نو د څو شیبو لپاره درېږي تر څو ستړیا یې ورکه شي، او دا کار هم دی په 40 ساعته کې د څو دقیقو دپاره کوي، نور ټول وخت خپل په کار اخته وي. او د میږي په اړه بله جالبه دا ده چې میږی خپل په وجود کې غوږونه او سږي نه لري. د ساه اخیستلو لپاره دوی خپل پر بدنو باندې کوچني سوري لري چې ساه د هماغه لارې څخه اخلي، او د همدې کوچنیو سوریو د لارې غږونه هم اوري، یعنې په دې کوچنیو سوریو اورېدل هم کولی شي. او د میږي په اړه بله جالبه خبره دا ده چې د نړۍ ټول میږیان د نړۍ د ټولو انسانانو په اندازه وزن لري، یعنې په نړۍ کې چې څومره انسانان دي که موږ ته انسانان وتلو نو میږیان هم په همدې اندازه راځي، یعنې که اټکل ورته وکړو په نړۍ کې د یوه انسان پر سر 1 میلیون میږیان رسیږي. پوهېږئ ماشومان څومره چاکلیټ خوښوي؟ ځینې خلک خو وایي چې د ماشومانو هیلې او ارزوګانې چاکلیټ دي. ډاکټران وایي په چاکلیټ کې داسې هورمونونه شته چې د انسان مغزو ته ګټه کوي او ستړیا له منځه وړي، خو سپیان بیا د چاکلیټو سره دومره حساس